مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا ستره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ مبین صاحب الله دې تاسو د سفر اجر درکړي تر ټولو مهمه دا ده چې د سلګونو کسانو د وژلو ادعا چې د کابل فاسدي اداري خیاطانو او د هغوی پروپاګانچیانو کړې وه بیا چې خبریالان تاسو ته درغلل بیا تاسو وګورئ نن هغه د خبریالانو په د نیولو په باره کې د ملي امنیت اعلامیه وګورئ دغه دیموکراسي ده دغه د بیان ازادي ده دغه لاسته راوړنه ده دا هغه رسنۍ دي چې دوی لاسته راوړنه بولي یعنی دغه خبریالان د څه شي لپاره تللي وو دغه خبریالان خو د همدې پروپاګند د تحقیق لپاره تللي وو چې ته وایې چې په بولدک کې خلک وژل شوي دي خو پرېږده چې دا خبریال خو تحقیق وکوي نو ته پروپاګند کوې هغه خبریال چې د پروپاګند د تحقیق لپاره چې هغه هم نیسي هغه هم وژني دې ته مډرنه دیکتاتوري وایي قاری صاحب ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه خبریالانو سره له وطندور سره لیستو په دې لیست کې 6 کسان دوی لیکلي وو 2 کسان په دې کې ژوندي وو 2 کسان یو کس 4 میاشتې مخکې طالبانو وژلی په جګړه کې 4 میاشتې د بولدک قومي سیستم د قاری صاحب هیڅوک نه خطا کیږي چې څنګه لیست خو د کسانو ورته دا 2 ژوندي دي ریکارډینګ مې دغه په باندې وکړ 2 کس په کې ژوندي وو یو کس مخکې 4 میاشتې مخکې طالبانو وژلی وو 2 کس د فدا کازامنو چې هغوی په کور کې ټانګونه او مهمات راووتل طالبانو باندې له شانه ډزې کړې دا طالبانو وژلي یو کس بلې وژلی دی چې هغه هم په همدغه وخت کې چې دوی په کمربند باندې د وود په غره باندې راغلل هغه کس دا طالبانو ګیر کړي و عمل ته وژلي دا تسلیم شوي نه دي باوجود هغه بیا هم طالبانو ورته عفو وکړه او بیا سپین ږیري د ما په مخ کې راغوښتي وو د هغه نظامي ولسوال اجمي صاحب هغوی ته ګورئ اوس هم وخت در کوم سلام یې راوړئ ټانګونه مو له کوره وباسئ دې ته مه مجبوره کوئ چې چاپې در باندې واچوو هغوی سره یې ومنل او بیا هم وایي که داسې عمل وکړه بیا معافي نشته دغه حالت د بولدک د جومات له امام د کسان راوځي دوی لیست راوړئ په لیست کې 2 کسه ژوندي وو قاري صاحب الله اکبر او بیا خبریالان چې کله واپس شول دوی ونیول او نن اعلامیه پسې خپاره کړه دغه د بیان ازادي ده دغه د رسنیو حیثیت د موږ د موږ شل کلنې لاسته راوړنې دي پروپاګند کوي دروغ وایي بیا چې کله د دروغ د اثبات لپاره زه تانه غوښتنه وکړم بیا هغه خبریال نه پرېږدي هغه خبریال نیسي چې ته ولې زما د دروغ ته ولې افشا کوي دا زما دروغ ته ولې څرګندوي په یو شل فوټه کانټینر کې قاري صاحب دوی اویا بندیان ساتل په صد دشته کې په ګرمۍ کې اویا کسه بندیان په کانټینر کې ساتل کېدل صرف امتیاز د اوداسه اوبه نه ورکولې پیواز خلک هېڅوک نه و خبر چې په دغه زندان کې د ما بندي ده هېڅوک یو له بل نه و خبر د رازق ځان ته زندان د تادین ځان ته د کاکۍ ځان ته د نورو خبیثانو د هر یو ځان ته زندانونه په قومندانۍ کې په زړه قومندانۍ کې په کمیسارۍ کې دغه ټولو ځایو کې دوی بندیان درلود قاري صاحب په بولدک کې د چمن په بارډر باندې دلته چې کوم تاسیسات جوړ شوي دي ډېر قوي تاسیسات دي دا څه امریکایانو جوړ کړي څه دوی جوړ کړي دغه 10 کسه قومندانان چې دلته دغه بولدک کې کنټرولوه قاري صاحب د ورځې 1000 لکه عاید دغه بولدک له خلکو نه اخیستل کېده دغه تجارانو نه په 2000 افغانۍ چې کوم قانوني ټیکس د قاري صاحب ګمرک د هغوی نه 2 لکه اخیستل کېده چې 80000 دا 8 لکه اخیستل کېده 99% دوی جیبونو ته تله بیا په دغه غلا کې 90% د تعدین او 10% د نورو قومندانانو د هر قومندان په کمیسارۍ کې ځان ته ځای درلوده تر هغو همغه تقسیمات په همغه جي کې وسي 1000 لکه قاري صاحب د ورځې 2500 موټر ته نه د سپیر پارټو تلل له هر موټر نه د تیلو د پرچۍ په نامه د بولدک خلک د ما خبرې اوري 1.5 لیټره پرچۍ ورکوله تیل نه ورته اچول دغه 1.5 لیټره پیسې له هر موټر نه اخیستې دا په یو ځای کې غلا او بل ځای کې 80000 روپۍ ته نورې اخیستې کله به چې دوی له بارډر نه د پاکستان هېواد ته اخیسته قانوني ګمرک هم لاس شانده ته اخیستل کېده له اخوا نه طالبانو 200 موټر په اوله ورځ 200 موټره او 100 موټره طالبانو په اوله ورځ چې بولدک ونیو افغانستان ته خوشې کړل چې په هغه کې کاجو بادام پسته دغه شیانو چې له خارج هېواد نه هندوستان نه راتلل یا نورو ملکونو نه قاري صاحب په یو موټر باندې 2 لکه روپۍ ټیکس د ګمرک مسؤل د ما خبرې اوري طالبان 80000 افغانۍ ته نه واخیستې 80000 افغانۍ 2 لکه دغسې موټر چې 50 لکه ټیکسونه پرې باندې او دلته په دې کې ایسارو تجارانو پیسې نه درلودې چې دا پیسې ورکړي د 40 لکونه نیولې تر 110 لکه روپو پورې په هر موټر ګمرک دوی لګولی و دې کې قانوني پیسې 1,20,000 له 80,000 پورې نور ټول د دوی جیبونو ته تله دغه 220 موټر ټول طالبانو پرېښوده په ده کې قاري صاحب 2000 ټیکس هم 2000 ګمرک والام په دې موټرو کې ولاړو چې هغه یې راخوسې کړل طالبان په دوا باندې ټیکس نه اخلي په سبزي نه اخلي په فروټو باندې نه اخلي ډېر شیونه دي چې هغه فري ټیکس فري ګمرک په دې باندې راځي صرف 2000 افغانۍ ورکوي تجاران ولس دکانداران ټول خوشحاله دي قاري صاحب د دکاندار طبقه سودرې د همدغه لغړیانو نه چې هر څوک وو
دکان ته به وریځ راکه غوړي راکه دا شی راکه دا شی دا به صرف مرزو سره کوه دا به تنوله دکاندار به کرا ناس چاته غږ نشو کولای چې ونه وژل شم دکانداران خوشاله دي د غرفو دکاندارانو لاس زر افغانۍ اخیستل کېده طالبان ته 100 افغانۍ د ورځې اخلي د میاشتې 3000 افغانۍ صرف قانوني ټیکس قانوني د ښاروالي پیسې دغه وحشتونه په بولدک کې شوي دي ډېر زیات دي کومه یوه درته ووایم قاري صاحب په میاشتو هم نه خلاصېږي په میاشتو الحمدلله الله به دې ولس فریاد اورېدلی وي چې الله تعالی د دې جابرانو د دې ظالمانو او د دغه مفسدینو نه الله تعالی دا ولس ته نجات ورکړو او الله ته امید ده چې ان شاء الله د دې ملت فریاد نور الله اورېدلی ده او د دغه خاين او مفسدو غر په ټولېدو د بیا